السلام علیکم. څنګه کولای شو دا د اوبو یا د باران د څاڅکو شکل په یوه شي باندې جوړ کړو؟ د دې لپاره زه کنټرول او یو نوی پکچر اوپن کوم، کنټرول او بیا زه راځم هغه سلیکټ کوم، دا پکچر در سره. د دې لپاره چې دا په دې شکل باندې په دې تصویر باندې رسم کوم، د دې لپاره مخکې یو ام پی ټي لایر اخلم، ترانسپیرنت لایر اخلم چې بیک ګراوند نه لري، او بیا دلته یو سلیکشن اخلم، په دې کلیک کوم او د سلیکشن د منظم رسمولو لپاره شیفت نیسم تر څو هغه منظم رسم کوم. که په سیم لایر کې بیا نه کیږي ځکه چې موږ هغه موډونه چې لرو هغه دلته کار نشي کولی. فار ایگزامپل هغلته لکه د درې کلرونه لرو، د درو سر کلرونو لپاره مختلف موډونه لرو، او که تاسو داسې لایر ونه لرئ دا کار نه کیږي. دا به ګریډینټ فیل کو، په ګریډینټ په کلیک وکړو، بیا د دې باندې کلیک وګورئ، په دې باندې کلیک کوم، په دې نه په دې به کلیک وکړئ او دلته به ګریډینټ سلیکټ کړئ، نو کې به بیا به شیفت ورسره ونیسئ، د منظم رسمېدا لپاره به دا داسې رسم مایل مکمل ډول. کله چې دا منظم رسم کو نور به دا ډي سلیکټ کی، کنټرول ډي یا سلیکټ ته به راسئ، ډي سلیکټ به ووایي. کله چې دا ډي سلیکټ دا لایر په دې کې باید په څه موډ کې، زه ورته وایم اورلی موډ، اورلی موډ ګري موډ اخلي. صحیح شو. کله چې مې دا کوو بیا په دې باندې ډبل کلیک کوم، په دې سیم کله ډبل کلیک وکړو یا د دې بلینډینګ موډ مې را اوپن کو، یا دلته کلیک کوم، په دې راځم دلته بلینډینګ موډ اخلم، لایر نه دلته راځم بلینډینګ موډ اخلم، یا په دې باندې رائټ کلیک کوم بلینډینګ، یا په دې باندې ډبل کلیک کوم، رسترایز لایر باندې دا کار کوي. کله لایر رسترایز نه هغه باندې کې ډبل کلیک باندې دغه پراپرټي اوپن کوي یا رینیم کوي، ډبل کلیک به کوم او بیا راسم انر شیډو ورته واخلم او دلته براسم انر شیډو په کوم موډ کې چې زه ورته وایم په دې کې لاینر موډ، لاینر کلر. صحیح ته. او بیا دلته راځم دا شیډو ته کم تغیر لاینر لایټ اخلم، لاینر برن بالکل صحیح راځي. صحیح شو. او بیا دلته راځم د دې لیش سایز 58 او د دې ډیسټنس کې یو څه تغیر او ګلوبل لایټ چې ده هغه ورنه ایسته کوم او دې ته روټیشن داسې ورکوم، دې سایډ کې تقریبا داسې. بیا راځم د دې لپاره شیډو اخلم، په دې کلیک کوم او شیډو ورته اخلم، او شیډو نارمل موډ کې دي او ګلوبل یا لایټ ترې ایسته کوم. صحیح شو. او دې ته روټیشن دې طرف باندې داسې ورکوم په دې ډیزاین باندې، او دلته یو څه کم سایز کې تغیرات راوړم او یو څه هم سپریټ کوم، ډېر کم سپریټ کوم، دا اوکې کوم. کله چې مې دا اوکې کو اوس په دې باندې به د برش یو ډاټ یا یوه نقطه رسموو، په دې به کلیک وکړو. کله چې دا تاسو سره داسې بیک سایډ کې نو تاسو ایکس بټن باندې فارورډ کولی شئ یا بیک کلر فارورډ ته راوړی شئ، فار کلر بیک ګراوند ته سیټ کولی شئ. په دې به کلیک وکړئ او دلته به وایټ کلر سلیکټ کړئ او د وایټ کلر ته څنګه به د دې دا پراپرټي وګورئ، رایټ کلیک به وکړئ، د دې هارډنیس باید دونه کمی، یعنی داسې باید هارډنیس ونه لري دا ځای که نه، او سایز هم دا کفایت کوي. بس دلته راځم کنټرول زیډ کلیک کوم. اوس به دې ځای نه چې واخلئ برش به واخلئ، په دې به څه وکړئ کلیک. کله چې په دې باندې کلیک وکړو هغه سیم یو ډیزاین جوړ شو که نه، دلته فقط خالي یوازې کلیک ور باندې کوو خلاص. بیا د دې نه کله چې موږ کاپي اخلو دا به کنټرول جے کو، کنټرول جے، یا دلته به راسئ لایر به واخلئ، یو نوی لایر به ترې جوړ کړئ که نه، کنټرول جے یو نوی لایر، او دا لایر به دلته داسې واچوئ. اوس غواړو دې ته لیکفای سیسټم ورکړو، نو بیا په دې باندې کلیک کوم او بیا راځم لیکفای واهم او بیا دا سلیکټ کوم، او کله چې دا سلیکټ کو دې ته یو داسې ډیزاین اخلم او بیا څنګه کوم ډېر سمپل ډیزاین په اسانه طریقه باندې.